د ایران او پاکستان یو بل سره نږدېواله د امریکای نه هضم نشو. امریکای خپل وفد پاکستان ته راولېګلو او دلته پاکستان ته د ډاکور کړي دا کچره تاسو د ایران سره تجارت لا ود ورکړه نو پتا سو باندې پابندۍ لګېدلې شي. په دغه موضوع تاسو سره کومه په دغه ویلا کې خبرې اترې ذاکر الله يم او تاسو ګوري پښتو ډیجیټل. ایران صدر ابراهیم رئیسی د پاکستان دوره کړې و او دلته د پاکستان په درې خارونو باندې ګرځیدلې و. د پاکستان او ایران ترمنځ دا پخلې شوی و. دوی ترمنځ چې کم تجارت د وزبا د 2 اربونو تر 10 اربو ډالرو پورې رسول شي او ورسره بعد دوی د سکیورټي پلان هم تیاری کوم تر مخه بچي په بلوچستان کې ورسره په ایران سستان صوبه کې امن بحالول شي. کله چې د ایران صدر دغه دوره مکمل کړه نو فوراً امریکای خپل وفد پاکستان ته راولېګلو. دغه درې کسیزه وفد د دوحه قطر نه د اتوار پښپا باندې پاکستان ته راورسېدو او دلته د اعلی چارواکو سره ملاقات وکړو. په دغه ملاقات کې دوی په سکیورټي باندې ورسره په تجارت باندې خبرې اترې کړې دي او ورسره دوی دا هم ویلي دي چې د پاکستان سره د امریکای تعلقات ډیر زیات مهم دي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان تر مخه د پاکستان او امریکای ترمنځ د خبرو اترو وړاندې برخه تر سره شو. دغه دورې په محل باندې د خېتي صورتحال دوړخیزه اړیکې او سکیورټي په اړه خبرې اترې شوې دي. د سفارتي ذرایعو تر مخه د موجوده حکومت د واک کې دراتلونه ورسته د امریکای د اوچته پایې وړاندې وفد دی چې پاکستان ته راغلو. ذرایع وایي چې د پاکستان او امریکای ترمنځ د خبرو اترو دغه وړاندې پړاو تر سره شوې دي. د امریکای دغه وفد مشري د سیاسي چارو قائم مقام انډر سیکریټري جان بوس کولا. دغه خبرو اترو کې امریکایي سفیر ډانلډ بلو هم شرکت کړی دی. د سفارتي ذرایعو لخوا ویل کیږي چې په دغه ملاقات کې د امریکای او پاکستان ترمنځ تعلقات باندې غور وکړي شو او دغه تعلقات نور غوړه کولو لپاره په دې اوګدي خبرې اترې هم وشوي. خو ورسره د خېتي صورتحال او سکیورټي معاملې باندې هم خبرې اترې شوې دي. د امریکای د بهرانو چارو محکمې ترجمان صحافیانو ته دا باور ورکړی دی چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ بنیادی اختلاف نشته دی. د پاکستان په خپل ځای باندې ډیر زیات اهمیت دی. د یو علاقائی پارټنر په توګه باندې پاکستان ډیر د اهمیت وړ دی او د سلامتي او تجارت په شوبه کې به نور هم پرمختګ راوړي او کوشش وکړي چې د غدواړو ملکونو ترمنځ تجارت او ورسره سلامتي او سکیورټي ته وده ورکړي شي. که وکړي شي دغه موجوده حکومت په واک کې دراتلو موده وشوه تر دې د ما هغوی خپل وفد نه را لګلو. خو چې کله ایرانی صدر دلته راغی او دلته د سکیورټي په حواله سره ورسره چې کوم معاهده د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت شوې دي په غي باندې خبرې وکړي نو امریکای خطر محسوس کړه چې دغه ملکونه یو بل سره نږدې کیږي. د وجنه هغوی خپل وفد دلته راولېګلو او دلته اوس کوشش کوي چې یو ځل بیا د ایران او پاکستان ترمنځ فاصله جوړي کی او یو بل نه دغه یو ځل بیا لری شي. ځکه دوی دغه دړکه هم ورکړی دا چې پاکستان کچره د ایران سره خپل تجارت لا وده ورکړه نو په پاکستان باندې پابندۍ هم لګیدل شي. دا زمونږه فارن پالیسی ډیره زیاته کمزور ده او دلته کله هم چې د ګوندی هوادونو سره پاکستان خپل تعلقات نږدې کوي ورسره جوړیږي تجارت له وسره وده ورکوي خو امریکا دغه نشي برداشت کولای. ځکه کچره پاکستان تجارت له وده ورکي دلته خپل خو باندې ودرېږي او د آی ایم ایف نه او دغه قرضونو ځان راوباسي نو بیا به د پاکستان فارن پالیسی یعنی د نورو ملکونو سره د هغوی چې کوم تعلقات دي هغه په خپل خوخه باندې وي. اوس پاکستان په داسې حال کې راګرځي چې هغه په خپل خوخه باندې د خپل ګوندی هوادونو سره تعلقات او تجارت نشي کولای. د دې وجہ سیاسي بحران هم دی. کله چې حکومت په واک کې راشي او هغه دغه شان فیصله کوي نو بیا د ملک د ننه انتشار جوړیږي. کوکته شي اوس بیا سیاسي پارټي راغونډې شوې دي او وايي چې په تیر الیکشن کې ټګي شوې ده او مونږ دغه نتیجې نه منو. نو دغه سیاسي بحران پیدا کېدو سره په فارن پالیسی باندې ډیر غټ اثر غورځيږي او ورسره چې پاکستان کم ګول اچیو کوي یا کم زیات ځان رسي او تجارت لوده ور کوي پغه کې خندان پیدا کیږي. په نننی دغه ویلا کې هم دمره بیا به حاضرېږو د الله په امان.